یو مالدار سره، یو مالدار چې نوم یې قارون دی. مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو. مونږ وایو چې یاره دا بل انسان د څنګه په تکلیف کیږي، دته به زه کم ځای کنده کنم چې دی پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته، یاد وساته، کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به پخپله پرېوځي. کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو، په دغې سازش کې به پخپله ګرفتار کړي. د نبي علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا چې څوک به هم بیمار شو، نبي علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو، که هغه کافر و که مسلمان و، که هغه مشرک و که هغه یهودي و. تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسیلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي، راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو، ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي. نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه یې پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړ، لښتې مختې پې کېښودې او بیا په خاوره ورواړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړې. نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي، چې ښکته ورته وشي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي، یا به بیا موږ د پاسه ورته وکړو نعوذ بالله نعوذ بالله، مړ به یې کړو، موږ به خلاص شو نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان یې بیمار کړو، کوې وکنستو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پسې یو کس ولیږو چې هغه ته ووایي چې ابو جهل بیمار دی، هغه خبره کړه ابو جهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی ابو جهلو. نو تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه، چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو. ابو جهل خوشحالېده ځه چې کوی مو ته کنستی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی، فورا جبرئیل علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نشي، مخکې لاړ نشي. ولې؟ وی ځکه تا ته په لاره کې کوی کنستی دی، په لاره کې کوی کنستی، سازش یې درته کړی، مخکې لاړ نشي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو. چې واپس شو ابو جهل خبر شو، وی نبی علیه السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو. بیا واپس شو، هغه ډېر زیات وارخطا شو، وی ښه دې زما کور ته رانږدې شو، بیا څنګه واپس شو. دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه، چې د کور نه یې رامنډه کړه. دا تېر چې ما په لاره کې کوی کنستی دی، چې رامنډه کړه بس په هغې کوی چې خپه کې خو په خپله ورته ښکتله. کوی مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوی په غاړه لار شي. رامنډه کړه په کوی چې خپه کې خو په خپله ورته ښکتله، چې ښکته ورته لاړو د پاسه پرې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې خلک چې راټول شو، ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی، ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی. خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لنډېږي. چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو، ابو جهل د کوی نه نه ایستلی کېږي. خلکو وس یې وکړې. ابو جهل ورته ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه، نور راله تکلیف را کوئ، د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې راتاووئ، په خاورو کې خو نیم پټ کړم، نور تکلیف را کوئ، تاسو ما نشئ ایستی، ستاسو کو ډېر وس یې وکړئ ما نشئ ایستی. وی څنګه؟ وی ما به هغه څوک وباسي چې چا ته ما دا کوی کنستی، هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم، هغه ما ایستی شي بل څوک ما نشي ایستی، هغه پسې سوال جواب وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل شو، وی ابو جهل وایي چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نشي ایستی، راشه هغه روباسه. نبی علیه السلام ډېر مهربان و، ډېر رحم دل و، په زړه ډېر زیات نرم و، ډېر زیات نرم و. وی ټیک ده، اگر چې دا کوی د ما ته کنستی و، اگر چې دا سازش د ما ته کړی و، خو زه به یې روباسم، هېڅ خبره نه ده. چې د کوی غاړې نبی علیه الصلاة والسلام راغی، عمرو بن هشامه روباسم دی خو یو شرط په زما منې. وی یو شرط نه چې څومره شرطونه وایي ټول درله منمه، خو ما د دې کوی نه خلاص کا، دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږم خو د دې ځای نه مې خلاص کا. وی څه شرط دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم نو په ما به ایمان راوړي، په ما به ایمان راوړي، الله به یو مني، ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني، ایمان به راوړي. وی زه یوازې نه دا ټول کوم مې پته ایمان راوړي، خو ما د دې ځای نه وباسه، ایمان در باندې راوړم، وعده مې در سره ده. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک یې ښکته کړو چې ابوجهل له چې دي کار کړه بره د کوی نه راوخېږه، چې بره یې راوخېږه که نه، چې څنګه ووتو نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل یاره څه لوی جادوګرې ښه څه غټ جادو دې کړی و، ستا د جادو مقابله نه کېږي. ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کړي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي. کم انسان چې الله بېلارې کړو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی. نو ابوجهل چې څنګه د کوی نه یې راوکاږو یاره ډېر لوی جادوګرې ښه غټ جادو دې کړی و، غټ جادو دې کړی و.
الله نو بل انسان ګور تکلیف چاته ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سازش چاته جوړ کړ نبی علیہ السلام د کوی دورته ولو الله پکې پخپل غریب تار کو ولا يحيق المكر السيء الا باهله چاته چې د بد تدبیر کو په د تدبیر کې په پخپل غریب تار کېږي چاته د کند کنسته په د کند کې په پخپل ورځيږي بل تکند مکنا بل لخپی موخه پخپل بر رسوا شو ذلیل بشي حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو انسان گناہ کولا او پکې جاو کې دن نه کوله دن تاسو مخکې لیدل کې جاو باندې په پردي یو ډولې غونته پوا د خلکو نه دا گناہ پدې کې جاو کې دن نه پدې ډولې کې کولا په ګټ کې کولا خو دې گناہ کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الله تبارک وتعالى به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کی د خدا ګناه پټه کوله د خلکو نه پټه کوله هم مقصد به ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو الله تبارک وتعالى به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کی اگر چې د خلکو نه پټ بل انسان ته تکلیف مو ورکوخه بل انسان ته ضرر مکو مو ورکوه د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سره یو مالدار چې نوم قارون دی بعض علماء لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د ترزو بعض و چې نه د ترزو نه خو اصل رشتہ دار وو د منافق وو په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړل خو د زړه نه منلې د زړه نه منلې او الله تبارک وتعالى ورله بيدریغه مال ورکړو بيدریغه مال مورخین لیکلي دي وای د غټي غټي بنگلي وي او د بنگلو د دروازې چې کمی دي کنه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلر او جواهرات په لګولیو او په بنگله کې به دا قنادیل دیوی مونږ ورته وسنه سبا پانوسونه وایو دا رازوړم ډیر عجیب بنگلې رخ کړی وي پسونو او خان پسونو اسونه تاریخ لیکي وي د اسونو چې کم زینونه وکړه هغه باندې به دا کار د سرو زرو شي د اسونو زینونه د سرو زرو جوړو دا کار به د سرو زرو غلامان وین زیده پسونو الله تبارک وتعالى ول ډیر یو بيدری غمال ورکړو هو مورخین لیکلي دي وې دا مال په حرامه طریقه جمع کړو یو درې کار به کول یو کار به دا کو سود به کو سودخور او قارون سودخور دا مال ډیر زیات په سود راټول کړي د مجبور سړی د پیسې قرض ورکا الګ پلان کی تاریخ لبر لبیا لز دبر پیرا کوي لز دبر برا کوي چې تاریخ په پوره شو پیسې راکړي ما سره خنشتا ها پلان کی تاریخ به شل دبر راکړي بیا غ تاریخ نشتا بیا 50 دبر راکړي پیسې به ورو خطي یعنی د قرض ورکو پیسې به ورته راتلو قرض من ختمېلو سود خوې داسې کنه تعالی लाख روپے ورکی چې تاریخ به شاټ کیږي نو لاس پسې خيږي نو دته به لګي اصول او قرض ختميږي نه ځکه په بر روان دي نو یو سود خور او سود به کو دویم به دا کو چې کم زمیدار به مجبوره دا اغینه به د درو د سلوړو کال په حساب سره فصلونه واغستل ارزان او بیا به واپس ګران خرڅول سم دا سکی کړه پس نه به ارزان غستل د مجبور زمیدارونه نقد پیسې به ورکړي او بیا به په ګران خرڅو دویم به دا کار کو او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمی ډیر زیات کو په ناف تول کې به کمی کو طلب نیغه نه ساتله نو په دې یعنی په ډوک باندې مال راجمع کړو ولنده دا مال په دې طریقه ډیر کړو ډیر زیات مال ولا الله ور کړو موسی علیہ السلام حکم کو وی د مالدارو نه زکات اخلي او غریبانو له ور کوي زکات حکم وکړو دا خبر د تر ورسېدو د وی د ایمان خلک راوړل دي چې سره باندې زکات نه ورکړي ته خود ځان پته وکړي چې مال خو الله ډیر مال لا کړی دی قران کې الله تبارک وتعالى داغه متعلق فرمایي وی داغه د خزانو چابيانې بدل لوی ډلې ګرځولې غټ ډلې بدل د خزانو چابيانې صرف ګرځولې یو تن د دوه تنو د درو تنو د ګرځولو چابيانې نه وي اسی چې چابيانې دومره وینو د خزانه به سمروي دا پر خزانو کې د مال سمره پروت خو ډیر مال یو کنه نو پای کې بسلک زکات نو پای کې ډیر زکات نو چې موسی عليه السلام د زکات فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلي غریبانو له ورکوي نو دا ویل خان ایمان خو لګ راوړل چې سره نه پیسې مخلي سره نه زکاتونه مخلي دا سکیږي خان مالدار سړي باندې زکات بعض مالدار خمالداران په ډیر زیات شته دي ډیر مالداران په کې داسې مشتري چې د خپل زکات سره ډیر فکر وي خو اکثر داسې پکې وي چیرې د زکات د ټکي په ډیر بد لګي ورته زکات ورکا دا ټکي په ډیر بد لګي او غیلم حلو باندې جوړي زکات باغی سړي ورکه چرته اشر غوبل ولا راځي او چې چرته رانه کنه الګ پلان کې غریب لبه زکات ورکا کنه هغه مشه دې سړی هغه غریب نه دی ما ورته چې پلان کې کار لرا شنه را تراله
دا زکات تر سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیا ټیک شي کنه، ځان له کار کتلې، څوک د اشر له راځي، څوک د غوبل له راځي، څوک د دیری ته حاضری کوي، هغه له زکات ورکوم او چې نه راځي زکات نه ورکوم، زکات تر سره کېږي نه، ځان له سنبال کا چې په مخ ملازم باندې زکاتونه ورکای. زکات به غریب له ورکای کو تعالی راضي او کنه راضي. نو دا زکات دا فرض دی، ګوره دا ورکول پکار دي. په 1,02,000 روپۍ دا ډېری دي، 40 روپۍ دا څه شی دی؟ 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي نو دا 2,500 دي پکې نه کنه. نو په قارون باندې د زکات دا خبره ډیره بده ولګیده. او څوک چې زکات نه ورکوي، حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د قیامت ورځ به دا مال نه مال د چې زما مال دی، زما مال دی، الله تبارک وتعالى به د دین یو غټ حمار جوړ کی، شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي، گنجې مار گنجې به ذکر چې د زخر به ډک ډیر وي، پکا په دې سر کې به دومره زخر چې پاغي به وختن راخیږي، دغه خامار با داخله د پدې وښکو کې به ورکړي، دل به ټکونه ورکړي، ټکونه بدل ورکړي، او دغه مار بده ته وي انا مالک و انا کنزک، زه په حقیقت کې مار نه ما، خامار نه ما، زه په حقیقت کې ستاسو خزانه ما منګول چې در باندې کلګي کړی وي، انا مالک زه ستاسو مال ما و انا کنزک زه ستاسو خزانه ما، خو تا ته الله حق نه ورکو، الله تبارک وتعالى زمانه خامار جوړ کړ، زه پتا مسلط کړم. په میدان محشر کې به دغه مال چې دته زکات نه ورکو د یو خامار په شکل به الله په د باندې مسلط کی مسلط دی، زما مال زما مال زما مال، دا مال پاتې کیدون کې دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل فرمایل استاسو خپل مال خوخته کو د وارثانو مال خوخته، خپل مال خوخته کو د وارثانو مال خوخته. صحابه کرام فرمایي الله پاک پیغمبر خپل مال خپلینو، زه خپل مال خوخنه د وارثانو په مال څوک سکی، زمون خو د ټول خپل مال خوخته د الله پاک پیغمبره. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه به پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبر د خپل مال پکې کم یو دی، د وارثانو د مال پکې کم یو دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي خپل مال خو هغه چې د ځان نه مخ کې ولېګو، د ځان نه چې مخ کې ولېګو دا ستا خپل مال دی، او دا کم چې ستانه پاتې کېږي د وارثانو مال دی چې د الله په لار کې دی ور نه کو سبب مرشد دا چاته پاتې شو، وارثانو ته پاتې شو کنه. د قبر خوره به لا وچ نه چې دلته به حساب کتاب شروع یو د پلان کې شی زما او د بل وی دا زما، قبر لږ نشته دلته به په مال باندې جګړه شروع شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو خپل مال خو هغه دی چې د الله په لار کې دی ورکو، د ځان نه مخ کې ولګو، دک ستا مال کم چې د مخ ته لګلې دی، او د کم باندې چې د منګول کې کې کړي وي دا خو د وارثانو مال دی، هغه ته پاتې شه، دا هغه شی دی چې سپیسکې نو کوي په پینو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای کله چې انسان مړ شي وفات شي کنه د سره د قبر پر 3 سيزونه دي، کم زی مال ورسره زی، اهل او عیال ورسره زی، عمل ورسره زی، دا 3 سيزونه زی. مال ورسره زی، مال څه شي دی؟ په کم کټ کې چې هغه ست دا مال دی، دا کم کمبل چې په د پاسه خور دی دا څه شي دی؟ مال دی. نو چې کله مړ د پن کوي نه کمبل ته واپس کور ته راوړی کنه راوړی، ا کمبل تم راوړی، کټ تم راوړی، مال تم واپس شي، اهل او عیال تم واپس شي، لاري اغسته الته په یخو خورو کې د زوی کرا روان شي، زوی اغسته په دې یخنه کې په دغه یخو خورو کې پلار ته روان شي، اهل او عیال ته واپس راځي کنه راځي، ډیر خوږ خاوني، ډیر خوږه خزر، ډیر خوږ بچي الته په دې خورو کې ومنډي واپس ته روان شي. نبی رسول الله فرمای مال تم واپس راځي، اهل او عیال تم واپس راځي، صرف یو شی وسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی؟ دا عمل دی. دا وسره د خبر تلاړو دی زما مال او زما مال او زما مال او زما مال، دا کمبل در سره سبانک دی په قبر کې وې څه شي له دغه تک دی سی به وای نه خوري نو ولي خراب وای دا کمبل اسی وای نه خو په دې قبر کې څه ورستي ګنده کمبل سره سرک دی کور ته ترور دا خو موږ نه کمبل لاغسته د صندوق نه، دا څه نه ده. الله په مال باندې منګولې مکله کوي. خبره مې څه کوله نو موسی علیه السلام حکم وکړو وی قارون ته وای چې زکات ورکړي. قارون وی ایمان مې راوړی دغه پوره ده کنه سره زکاتونه څه شي اخلي. بهر موسی علیه السلام ته ویل شو یا سړی خو لګي ګډي وړي غونته خبرې کوي، ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي کنه اصل خو زکات نه ورکړي. موسی علیه السلام لاړو وی کو قارون الله ډیر مال درکړی دی، ډیر زیات مال درکړی دی، لګون ته کې زکات ورکړي دا د غریبانو حق دی، په دې باندې ستاسو مال اسم نه کیږي. بهر حال دا خبره اون من له خو زید واغستو یو خزه علم سواله پیزه سره پروګرام جوړو ما
او چې څومره پیسې په کار دی هغه درله درکوم. دا پیسې والا خو ته به دومره کرلې کار وکړې چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې وپاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي. دا کار به کوي. ښځې زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي، پیسو لپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه، مرګونه پې خلک کوي نو، قتلونه پې خلک کوي نو، دشمني به دې ورسره نه وي، جان پهچان به دې ورسره نه وي، ستا په سر به د بل نه پیسې اخیستې و به دې ولي. دومره لاس د خلکو ورځي، دومره لاس د خلکو ورځي که نه. هلکه تا سره خو بد نه دي کړي، ستا ورسره کمې دشمني ده، ستا په سر به یې پیسې اخیستي. پیسې څه شی دی؟ دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه، د ګټې نه هم سخي بیا ښه. هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي، ډز ډز وبه یې ولي. ولې دې ویشته هلکه؟ دشمني دې ورسره وه، نالګي دې ورسره وه، څه بد دې تې لیدلي وو، نه هېڅ هم نه، ولې دې ویشته؟ ما له 1 لاک روپۍ چا راکړې وي. نعوذ بالله. پیسو لپاره هر څه کېږي که نه. نه ښځې هم پیسې واخېستې. بهرحال قارون وایي یاره موسی علیه السلام په دې خلکو ډېرې بدعملۍ شروع کړي دي، بدکارۍ په کې هم زیاتې شوي، نور څه هم زیات شوي، نور څه هم زیات شوي دي. زه یو مجلس لګوم دې خلکو ته لږ واعظ نصیحت وکړه. موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو چې د قارون زړه لږ سم شوی دی ښه، سړي سره خو ډېر فکر دی. وایي چې زه لوی مجلس خلک راټولم او ته ورته بیان وکړم. موسی علیه السلام خوشحاله شو، مجلس ولګېدو، ډېر غټ مجلس ولګېد، قارون خلک راټول کړی دی. موسی علیه السلام پاسېدو، بیان یې شروع کړو. پلانکۍ ګناه داسې ده، پلانکۍ ګناه داسې ده، په هر ګناه باندې بحث کوي. حتی دې پورې چې چا بدکاري وکړه او شادي شوده واده والا سړی و، د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلې کېږي، سنګسارېږي به. دا خبره چې وکړه یو سړی پاسېدو، وایي هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام یې خو زما هم دا ګناه وشو، ما به هم سنګساروئ. په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان د سزا به ټولو ته ورکېږي. وایي ښه خو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګساروي. او په دې کې یو جینۍ پاسېده، وایي موسی دلته وایي چې زنا بد کار دی او داسې دی او داسې دی او داسې دی، ګوره د الله نه هم نه یېرېږي، تا خو زما سره دا کار کړی دی. اوس په ډک مجلس کې پې تهمت ولګوي، تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نورو خلکو ته واعظ او نصیحت کوي، په خپله دا کار کوي. هسې هغه پیغمبر و، پیغمبر د ګناه نه پاک دی، پیغمبر د ګناه نه معصوم دی. معصوم ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه، قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی؟ معصوم دی. نبی علیه السلام فرمایي وایي زه ماشوم وم، وړوکی وم، په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس او پروګرام و. دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه، نو داسې څه ډمې خلکو راوستې، نو هلکان تللی، نو زه ورسره هم لاړم. چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو، خو لا ډمې راغلي نه وي، پروګرام لا شروع شوی نه و. وایي چې زه څنګه کېناستم، الله په ما باندې خوب راوست، اوده شومه چې سهار غونته کې ټایم کېده، هغې ملګري سره وکړم چې پاس هم ته خو ودی. ما ورته چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي؟ وایي چې ختم شوی دی، ته لا وده یې. نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم، ما هېڅ هم نه دي لیدلي نه مې اورېدلي دي، الله وده کړی وم. الله پیغمبر د ګناه نه څه وي؟ محفوظ وي. هسې نو خبره مې څه کوله؟ پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی. یو عام داعي د خلکو ته دعوت ورکوي، د نیکۍ حکم کوي، او په ډک مجلس کې هغه ته خلک وایي چې مړه وایي یو سر کوي بل څو. دا دغه دپاره څومره د درد خبره ده که نه؟ په خپله دا ګناه کوي، موږ ته وایي چې مه کوه. اوس ما ته یو تن وایي چې مولوي صاحب موږ ته لګیا په خپله دا ګناه کوي، نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده او تاسو ته هم چې داسې مه کوئ، په خپله به چې مولوي صاحب په خپله لګیا موږ ته خونې کوي، دا بیا اثر نه کوي ښه. نو موسی علیه السلام ته هغې زنانه وویل موسی په خپله دا کارونه کوي، زما سره د بدکاري کړې ده او موږ ته نصیحت کوي. موسی علیه السلام وی ای زنانه ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې، ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې تا ته دا ښکلی شکل در کړی دی، ته رښتیا ووایې چې یقینا دا کار ما تا سره کړی دی. دې زنانه چې د الله نوم واورېد که نه چې ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته پیدا کړې، زنانه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد، په رپېدو شوه. وی موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې، خو ما له قارون پیسې راکړې وې چې ته به داسې ووایې، ته پاکې. ما قارون نه پیسې اخېستې، ما صرف د پیسو دپاره په تا باندې تهمت ولګوه. موسی علیه السلام زړه ته ډېر درد ورسېدو د قارون په دې کار باندې. کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي که نه، ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي که نه، زړه ته ډېر درد ورکوي، ډېر تکلیف ورکوي چې یو کار در پکې نه وي او خلک درته ووایي چې تا دا کړي او تا دا کړي، دا سړي ته ډېر تکلیف ورکوي. موسی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو، لاس یې اوچت کړو، وی الله دا قارون تباه کړه، الله دا قارون تباه کړه، زما په عزت یې حمله وکړه، فوراً ځمکه کولاو شو، قارون پکې دننه شو.
د خپو نه راونیو قارون چغې کړې خلکو ورته کتل وی موسی ما خلاص کا موسی علیه السلام ځمکې ته وی نورې راوکاږه چې نورې راوکاږه نامې پورې راوکاږو قارون چغې کړې ما موسی خلاص کا موسی علیه السلام وی ځمکې نورې راوکاږه حتی در دې پورې چې قارون ډوب کو الله یو ځل موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایلی موسی دا قارون ډېر سپیره شی و ډېر بیکاره سړی و ګوره تا ته بار بار چغې والي چې ما خلاص کا نه کنه الله د معاف کېدو نو کړه ګوره په ما تهمت لګولی و ډېر رزیل سړی و ځکه مې نه معاف کو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل کو دې رزیل ما ته یو ځل چغه والي چې الله ما خلاص کا خو ما ته اواز نه کو تا ته چغې والي چې موسی ما خلاص کا الله دومره مهربانه ذات دی ښه خو ما ته یو ځل ولې قانون کړی چې الله ما خلاص کا ما ځمکې نه بار ته ایستو خو هغه ما ته اواز نه کو تا ته چغې والي چې موسی ما خلاص کا ستا په طرف نه راته نو تا به وې ځمکې راوکاږه الله قارون د چا خلاف سازش کړو د موسی علیه السلام الله په خپل رسوا کو په خپل د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو الله د بل چا خلاف سازشونه م جوړوي بل چا ته کندې مکنه په بل چا تهمتونه م لګوه د بل چا د عزت سره لبې م کوه الله به دې ګوره په خپل رسوا کې یاد وساته د چا عزت ته خرابو الله به خپل عزت خراب کی پر دې کور دی ورانه الله به خپل کور روان کی ګوره یاد وساته د بل بچی د پلار خلاف کول الله به خپل بچی خلاف کی ګوره یاد وساته دومره د جنگول د خپل ورونو سره په خپل په جګړه شي یاد ساته الله حدیث مبارک کې من اکل طیبا چا حلال روزي خوړله وعمل فی سنت فسنت باندې عمل کو درم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو نه خلق ته تکلیف نه ورکو نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه د انسان سده جنت دی الله تبارک وتعالى دې مونږ کې د اعمال راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين